تاسو به داسې د بغیر غوښې او بغیر کیمې نه کوفتې جوړې کړي که نه وي جوړې کړي نو راځي طریقه ده ته وښیم اسانه غونته کې طریقه ده اور خرچه په اډو راځي نه کنه د سنه مې جوړې کړي دي عام د تخیم او د دې ذایقه کینس کوفتو سره برابر وا چې کوم موږ تیاری سره وړو نو دلته ما 2 کپ دال مونږ واغستو هغه ما 2 غنټو ته خوشته ک خامخا به 2 غنټو ته خوشتوي ورکوټي 2 پیالې ونیس مې اوینځل او دلته بل ما واغسته لګه شانتي د چرګي غوخه او یو پیاز لګه اوګه شین مرچکه او یو چمچ زیره بس دا مې جوسر کې وال مطلب ما چاپر کې واچول نو دا پاوډر شو نو اوس په دې کې موږ واچو سور مرچکې شو یو چمچ کټوي مساله به یو چمچ پکې واچو او مالګه پکې واچوي او خخ کلی مکس کړئ دا دې طرف ته چې کوم دا زیړ ښکاري دا هغه دال مونږ دي هغه مې په چاپر کې وال مطلب میده یې کوي کنه چې په کومه طریقې تاسو اوس میده کوي تاسو کار دی خوب ته نه لري کوي نو بس بیا په چې دا خم دغه کې مکس کوي نو دینه به کوفتو شکل جوړ کوي خاصانه سر جوړیږي او ماتي کې بزه کنه چې دې کې غوخه هم ده کنه دا چرګ غوخه سوا عامه ولا خنر مکی مکا بس به غوړو کې سره کوي غوړو کې سره کوي ډیر ټایم نالي او ماتي کې منه بیام تاسو ته ګوري غوړو کې دا ماتي کې نه ښه نارمل مقدار سره دا سره شي کدی کې تاسو چته یو چمچ ماسته واچول نو دا ډیر نرمي ما سره ماسته کور کې نو ما زم دا شانتي دغه کزو طریقه کومه ما لګي زیاتې به پخې کو نو بدل ته ټوله کوفتي چې دی هغه سری کوي یو طرف نه بل طرف نه چې کله د دې خرنګ بدل شي او ډیر تیز ګیس به نه سری کوي نو بس به لري کوي بیا بدل ته سیو کو چې ما مغینه غوړي دا واغ سو کوفتونه هغه کې منی مچ مچ زیره واچولا او هغه چې څنګه بس تړکا شروع کا بس دې کې بمونږ دا 3 یا 4 ټماټر پیسټ او شین مرچکه او ادرک وګا دا مې پیسټ جوړ کړو دا مې واچولو کټوي مساله مې یو چمچ پکې واچولا سور مرچکه نیمه چمچ شو او مالګه او د زیره پاوډر مې پکې واچول او بس مکس یې کوي او ډکن پکې دی چې دا مساله ولا سره کو وی کم کار د بغیر د دغه نه دی مهنت نه دی هر یو کار مهنت غواړي ځنه خلکو وي ته به چې دومره اسانه ریسیپي در کوم نو دې کې خصم ډیر کارونه مال داسې خندا راشي چې خبر روټه خړو باندې هم مهنت لګي نو به روټه خړو کې اوس کوي تاسو هغه هم د لسوقلي ته نه درکې نو دالته ما مساله چې خس راشوا سلو 15 منټه نو ما پکې کوفتې واچولې کوفتې مې پکې داسې یو 2 منټه دغه کې ځکه چې کوفتې سری وي بیا ما دې کې وبو واچولې وبو پکې ما ګرمه وبو واچولې وبو پکې زیاتې چې کمې پکې نه اچو چې مطلب دا دی چې دا به پخومږه کنه نو بس دې باندې دلته مالګم چې ډکن پکې دی او خخ کولې ګیس ولاندې تیز لګوي نو بس دلته کې دا په خټ کې دوه باندې دی جوش یې واغستو خو دلته به دا مونږ ډیر ټایم پخو لکه داسې به 8 منټه په پخو چې دا تاسو کله جوړ کی کنه چې دا دومره کم بجټ کې د کوفتو ذایقه مونږ ته ملاو شو اوس خامخا د دال ذایقه هم پکې لګ راځي دا زه ته نه ما چې دا بيخي دال ذایقه پکې نه خو ډیره به د کوفتو ذایقه نو واخلی اسانه غونډه کې مزیدار ریسیپی د کوفتو دې ته وی چل سره ول کول